په کلب کې مې کیلي تاو کړه، همالته کېناستم. ومې ژړل او ښه ډېر مې وژړل. په کوټه کې پړ مخې پرېوتم. یو وخت مې ناره واورېده، ګاونډۍ وه، د دیوال له سره یې زما نوم اخیست. طاهرې، اولادونه دې سره لمر ته ولاړ دي. ور ووتم، دروازه مې خلاصه کړه. لور مې په لاس کې وړه ډبره نیولې وه. دواړو په حیرانۍ راته کتل، خو ما هیڅ ونه ویل. ان ډوډۍ مې هم په پټه خوله ورکړه. بېرته کوټې ته لاړم. په زړه کې مې اور بل و، نو دومره چور. کوټې ځای نه راکاوه. په حویلۍ کې سره لمر ته کېناستم. خړو خاورو ته مې کتل. یو وخت مې یو دم ټوپ کړل. ور ومې کتل، لور مې زما له اوږې لاس پورته کړ. نجلۍ په وارخطایۍ وویل، ادې لمر دی، ناروغه کېږي. په غېږ کې مې ونیوله، ومې ژړل. دې وچې سترګې راته نیولې وې. مازدیګر بیا دروازه وټکېده. د کور خاوند و، بښنه یې وغوښته، خو دا ځل ما ورته وویل چې د شپې 1 بجه درته متلی یم.